کله چې روژه ماته یوازې د خېټې سوچ مه کوه بلکې د روژه ماتي په ټیم کې دعا ډېره ښه قبلېږي په ټوله ورځ کې مو دعا ښه قبلېږي ځکه حدیث کې شته خدا م یاد وساته خاص کر د روژه ماتي په وخت کې 3 کسان دي رسول الله فرمایي چې د دوی دعا خامخا الله قبلوي یو امام عادل دی د ده روژه د ده دعا خامخا قبلېږي او یو روژه ماتي والا چې کله روژه ماتی اعلان نه دی کړی د روژې ټیم دی د صحابي د عبدالله ابن عمر طریقه دا وه چې کله به د روژه ماتي ټیم شو خپل واړه به یې راجمع کړل او ویل به راځئ دا د دعا د قبلېدلو ټیم دی په دغه وخت کې د ډېرو مسلمانانو د خوراک او د څښاک سوچي او دریم کس مظلوم انسان دی چې الله ورته فرمایي زه بستا مدد کوم مظلومه ولو بعد حین اگر که څه ټیم پکې تیر شي خو ستا خیرې ستا دعا زه غورینار چومه او بل ادب داسې دی کله چې روژه ماتې نو بس داسې وایه اللهم لک صمت علی رزقک افطرت بس دی کې چې کومې نورې ټکي خلق نه باسي اللهم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت دا هغه ټکي دي چې دا نه رسول الله ویلي دي نه صحابه ویلي دي بلکې الله بني اسرائیل په یو ټکي باندې تباه کړي و چې هغه په حتتن کې صرف نون نه ایستلی و الله تباه کړه چې یو سړی پکې د رسول الله د پاسه ځان دومره زورور کړي چې 2 او 3 ټکي پکې نه باسي دا خو د انسان د تباهۍ دپاره ډېره یو قوي ذریعه ده بس آسان ټکی دی اللهم لک صمت علی رزقک افطر او کله چې د روژه سره خوراک دی وکړو او روژه دې سر ته ورسوله اوبه دې وڅښلې نو په آخر کې دا دعا ووایه ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تنده ختمه شوله رګونه مې په لامده شو او امید ساتم چې الله به مې دا روژه قبوله کړي الله دې وکړي چې زموږ او ستاسو ټولې روژې قبول او مقبولې وګرځوي او الله دې زموږ او ستاسو لپاره دا روژې ذریعه د نجات وګرځوي واقول قولي هذا واستغفر الله